share your problem خپل ستونزه ووایه یعنی خپل مسله ووایه. don't hide anything هیڅ مه پټوه. یا تاسو ویلی شئ don't hide anything هیڅ پټ مه ساته. wait for me زما انتظار کوه. don't go without me زما نه بغیر مزه. let's take a picture ځئ چې تصویر وکاږو. don't delete the picture تصویر مه لر کوه یعنی تصویر مه ډیلیټ کوه. pick up the phone فون اوچت کړه. don't cut the call فون مه کټ کوه. speak clearly صفا وایه. don't speak rudely په بدتمیزۍ سره خبرې مه کوه. stay in touch په رابطې کې اوسه. light the stove چوله ولګوه. don't play with fire د اور سره لوبې مه کوه. boil the milk پی ویشوه. don't spill the milk پی مه تویوه. wash the rice وریجې وینځه. soak the lentils دال خوش کړه. fry the onions پیاز سره کړه. don't burn the onions پیاز مه سوځه. cut the bread ډوډۍ پرې کړه. bake the bread ډوډۍ پخه کړه. peel the potatoes الوګان سپین کړه. don't waste water اوبه مه ضایع کوه. cover the pot لوښی پټ کړه. don't open the lid ډکن مه کولاوهه. stir the spoon چمچ وړاقوه. don't stir too fast ډیره تیزه یې مه ډقوه. add some salt لږه مالګه پکې واچوه. pour the tea چای واچوه. don't drink too hot tea ډیر ګرم چای مه څښه. wash the vegetables سبزیان وینځه. don't throw the peels پټونه مه غورځوه. brings the plates کاسې راوړه. serve the food خوراک ولګوه. don't overcook the food خوراک ډیر مه پخوه. open your book کتاب دې کولاو کړه. don't close the book کتاب مه بندوه. read the first line اولنۍ کیله ولوله. don't skip the page پاڼه مه پرېږده. write neatly صفا ولیکه. don't write badly خراب مه لیکه. learn the spelling لیکدود یاد کړه یعنی spelling یاد کړه. don't forget the spelling لیکدود مه هیروه. repeat after me ما نه پسې تکرار کړه یعنی ما نه پسې ووایه. don't repeat loudly تیزی مه تکراروه. memorize the lesson سبق یاد کړه. don't forget the lesson سبق مه هیروه. mark the answer په ځواب نشان ولګوه. don't mark the wrong one په غلط نشان مه لګوه. solve the sum جمع حل کړه. don't guess the answer د ځواب اندازه مه لګوه. ask a question سوال وکړه. don't ask silly questions فضول سوالونه مه کوه. raise your hand first اول لاس اوچت کړه.
ډونټ شاوټ ان کلاس، په ټولګي کې چغې مه وهه، یعنی په کلاس کې چغې مه وهه. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ، نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبریږئ. تھینکس فار واچینګ.